یو حدیث د امام ترمذی رحمه الله چې خپل کتاب جامع ترمذی کې راوړی دا او داسې حدیث دا ورونو کده اولی حصے مصداق یو زنانه جوړ شي نارینه جوړ شي عرب جوړ شي عجم جوړ شي مالدار غریب جوړ شي صحتمند یا بیمار جوړ شي والله د دې انسان دنیا و آخرت بیڑا پار دا دنیا هم خاسته دا دنیا هم کامیاب دا او آخرت هم کامیاب دا او د دې اخیری حصہ الله دې نکی څوک مصداق جوړ شي والله دنیا کې هم خسران دنیا کې هم تاوان دنیا کې هم پریشانی او آخرت کې بیا ډېرې پریشانی دی اورونو داسې یو انسان بنوي چې یاد اول حصے مصداق نوي یاد آخری حصے مصداق نوي خامخا انسان په یو کې بوي داسې نشي کېدی چې نه دادا او نه دادا نه اوله حصہ ده او نه آخره حصہ ده نه هر انسان یا به د اولینۍ حصے مصداق وي چې هغه ته رب کریم درې انعامات ورکوي یا به د آخري حصے مصداق وي چې رب کریم نمونږ د هغه په ذات باندې د هغې نه پناهي غواړو دا کوم حدیث دا ورونو دا بهانه لرې ده یاره دومره غټه خطبه دومره غټ بیان دا د مونږ په ذهن کې نه کینی کم از کم دا یو حدیث دا د ځان سره یوسو دا د ځان د دستور العمل وګرځو والله انسان ته به نجات ملاویږي او دا نجات یو خو آخرت نجات دا والله د هغې نظارې په دنیا کې انسان مومي دا داسې حدیث دا کم حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی و خپل مور ام سلیم یو ډېره هوښیاره او قابله زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته انس رضی الله ورکوټه راوسته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انس دا به د تا خدمت کوي د تا به ضرورات پوره کوي د تا خدمت کې بداوي نبی صلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ته دعا وکا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو اللهم اکثر اهله ومالا یا الله د انس اهلم ډیر کې الله یا الله د انس مالم ډیر کې چې د هغې اثرات دنیا کې انس رضی الله معلوم کړو الله وی ته بچی دومره ډیر کړو انس رضی الله خپل فرمایي چې ما خپل بچی لونه زامن نوسی او کړوسی او شمارو سلو ته رسېدلی او د هغه مال هم الله دومره ډېر کړی و چې خلکو میوو به په کال کې یو کرت میوه نیوه د انس رضی الله ونو د هغه بوټو به په کال کې دوه کرته میوه نیوه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک الفاظو هغه اثر اللهم اکثر اهله وماله یا الله د انس اهلم ډېر کې الله مالم ډېر کې ورونو انس رضی الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا یو خبره نبی صلی الله فرمایل من كانت الاخره همه دا یو عمل لا چا چې آخرت خپل هم خپل غم خپل فکر دا فکر آخرت وګرځو غم داوی یا الله سبا ته ماته زنکدن را روان ده یا الله ماته قبر مخې ته را روان ده الله ماته د تا په شانت عظیم ذات یا الله د هغې مخې ته ودرېدل را روان دي یا الله پل صراط باندې تلل را روان دي چا غم و فکر داوی من جعل آخرته همه چا چې خپل هم خپل فکر هغه فکر د آخرت وګرځو رب کریم درې انعامات ورکوي لو انعامات دي ورونو اولنی کوم انعام اولنی انعام دادا جعل الله غناه فی قلبه رب کریم رب ذوالجلال هغه به د زړه د غنا نه ډکي زړه به ورته الله غني کی الله به ته زړه غني کی ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دي غنا دا په مال باندې نه ده غنا که په مال باندې وای د مونږ حکمرانان ګوره د هغوی اوو نسلونو پورې کدی اوړو په ځای باندې سونه خوریم نه ختم کیږي لیکن رب کریم ته دا صفت لري کړی دا الله د هغوی زړونه نه دي غنیان کړي الله اکبر د ما یو مزدور رور
چې د هغه عقیده د قرآن او سنت ده، د هغه عمل د قرآن او سنت ده، یو دیړي ولګوي او په کور کې راشي بچوی سره په خوشحالۍ باندې ناسي او دا د الله بنده کله په جیل کې کله په ده پورې څوک خبرې کله سپکې کله رنګ رنګ ویناګانې، دا وجه دا ده چې د دې خلکو هم د آخرت نه ده، دا فکر آخرت نه ده. نبی صلی الله فرمایي چا چې د آخرت فکر وګرځوه اولینی انعام به درته دا میلاویږي، جعل الله غناه فی قلبه، الله به په دې زړه کې غنا واچوي، زړه به الله بادشاه کی، د خوی به د الله د بادشاهانو کی، د سره به هیڅ نه وي لیکن دی به داسې خوشحاله داسې مزیداره زندگی تیروي چې ته به وایې چې د ټولې دنیا بادشاه او مالک هم دی. دویم رب العالمین به څه وکړي؟ الله اکبر، رب العالمین به دویم انعام دا ورکړي وجمع له شمله، الله به ته ټول معاملات راغونډ کړي، معاملات لانجې او کنجې دا ټول به الله را یوځای کړي، د نور غمونو نه بې پروا ده. الله اکبر، وجه څه ده؟ جعل له شمله، رب ته ټول لانجې راغونډې کړي دي. ورونو نن دنیا په دې لانجو کې ده، والله پریشانوي کې ده، ختمیږي نه، او وجه څه ده؟ رب ته دا انعام اخیستی چې انسان د آخرت هم ونه ګرځوي، دا بیا دا انعام ته الله بیا اخلي. او دریم نبی صلی الله فرمایي واتته الدنیا وهي راغمه، دنیا به درته راځي او دا به ذلیله وي. الرغم په عربۍ کې دې ته ویلی شي انسان په ځمکه دا پوزه ولګوي او خړ شي. البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی د عمر رضی الله عنه وصی، د عمر رضی الله وینا سالم د عبدالله رضی الله عنه زوی کعبه کې طواف د بیت الله کوي، طواف کې دوران کې د خپل معمولی چپلې په ترخ کې نیولې دي، معمولی پګړۍ په سر باندې، معمولی جامې، طواف کوي. بادشاہ وقت خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک راځي تپوس کوي دا څوک د چې را روان ده، دا طواف کوي. خلکو ته وایي دا سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ده، د دا په رګونو کې د عمر رضی الله ویني دي، دا په رګونو کې د عبدالله رضی الله ویني دي، دا هغه سړی. نو دا هر چاته معلوم ورونو، دا بې پروا د دنیا نه بې پروا د زړه بادشاہ هر چاته معلوم و. هغه ورغله ورته وایي سل حاجتن، اے سالم وغواړه څه حاجت دې وي څه ضرورت دې وي. الله اکبر، کزه ورته وایي ما د نن وخت مونږ به ویلی چې لا وخت ده اوس چې څه غواړم میلاویږي، ځکه صرف د یو ملک د عربو بادشاه نه، 22 لاکھ مربع میل د تمام عالم اسلام یک یو بادشاه هغه ماته وایي چې وغواړه د سره او سپینو مالک، هغه ماته وایي چې وغواړه. عبدالله سالم بن عبدالله ورته څه فرمایي؟ انی لاستحی من الله ان اسأل فی بیته غیره، اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ وقت، انی لاستحی من اللہ، ذاته د الله نه حیا راځي ان اسأل فی بیته، چې کور د هغه وي سوال د بل نه کومه، والله د الله نه حیا راځي. دا په انتظار باندې و، بادشاهانو به کوشش کوه داسې سړی ځان ته را متوجه کی د خپل دام لاندې راولي. الله اکبر، په انتظار وته چې دی د حرم نه وځي، بیا به ته دا خبره کله د حرم د دروازې باندې وتله، بادشاہ وقت پسې روان ده. الله اکبر، دا یو انداز ده. او اتته الدنیا وهي راغمه، دنیا به راځي او ذلیله به راځي، د خپو ته به راځي. بادشاہ وقت وی الان قد خرجت من بیت الله، اے سالم اوس خو ته د بیت الله نه راوتې کنه، اوس خو وغواړه کنه، اوس څه حاجت وغواړه، اوس خو د الله کور نه ده، حرم نه ده، کعبه مشرفه نه ده، اوس خو د حرم نه بارې اوس سوال وغواړه. الله اکبر، سالم بن عبدالله هغه ته بله خبره کوي من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخره، اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ وقت، د دنیا سوالو کما که د آخرت سوال دی نه وغواړم. بادشاہ وقت یہی آخرت مونږ څه کولی شو، دا خو د الله معامله دی، د الله تصرفات دی. دنیا کې وغواړه، دنیا کې د څه پکار وي، هر شی د پکار وي، دنیاوي شی وغواړه. الله اکبر، سالم بن عبدالله
رحم اللہ سے فرمائی اللہ اکبر تو فرمائی ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها اے خلیفہ وقت تد دے زڑن څه خبره تد دے دماغن څه خبره انی زچ یما اللہ اکبر ما سألت الدنیا من یملکها دنیا ما دے اغا چانا نہ د غوخت چای مالک دا ما چې الله ته ندی ویل چې الله دنیا راکې نو فکیف اسالها من لا یملکها چې څوک مالک نه دی غنه وڅ ته کوئی دنیا مالک خو نه غنه چې د دنیا څوک مالک دا والله ما الله نه ندی وته چې الله ما د دنیا راکې فکیف اسالها من لا یملکها چې مالک نه وی دا غنه تا نه بس دنیا سو دا مصداق دا ورونو دا یو مثال او کردار دا یو پس سونو واقعات د علماء صلحاء صحابہ دی چاہوئے دنیا ایس نگر اللہ اکبر وجہ سوا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ دا دے اللہ اغا انعام دا چکلت سوک فکر دے آخرت اگر دی غم دے آخرت اگر دی اور انہوں دے غم مطلب دا ندا چی مونگ با نوکری نکو مونگ با مزدوری نکو مونگ با تجارت نکو مونگ با زراعت زمیدارہ نکو دا مقصد ندا خونا دا ہر سب دے دین تابعوی مونگ غٹ فکر دے آخرت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کوا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا یا اللہ دنیا دی مونگ دے ٹولونا غٹ غم مگر زوی اللہ چھ دنیا کے بسار سا دے دنیاوی سہر را پورتا کیگم دے دنیا پا غم کے ما خام شپیچو دے کیگم دے دنیا پا غم کے چا سرم ملاویگم دے دنیا پا غم کے چانا مروریم پا دنیا بانے چا سرم ممیندم پا دنیا بانے چھ چیتا سفر کم دے دنیا دے پارا نو ہر سا دے دنیا دے پارا دا بیا ندا بگار نا نون با زراعت کو زمیدارہ بکو نوکری بکو حلال رزق بگٹو دمرا دا چھ دے حرام و نبزان ساتو اللہ اکبر حرام دے اغین با قطعا زان ساتو زکا بیا عبادات دا عبادات نوی دے اللہ سارت تعلق دا تعلق ندا دا دے اللہ بزاد بانے دیر غٹا بدگمانی دا اللہ چکا مونگ حرام و نگٹو نبیا ودا خرسونگا دا پا اللہ بانے لو یا بدگمانی دا کمونگ داوے چھ نا یا اللہ رزق تخنزیرانو تاویر کوئے اللہ تسپوئی در رزق ویر کوئے حشراتو تاویر کوئے اللہ یا اللہ زخو اشرف المخلوقات یم دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی یم اللہ یا اللہ زبا حلال گٹما یا اللہ ما تبتے خرا کوئے اللہ ما پتاز بذات یقین اللہ دیر عظیم دے بادشاہ خزانو مالک نو درہم انعام اللہ با اتداؤ کی چھے وَاتَتَهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ دنیا برازی آغا بسپکوی زلیل بوی دے با پس نسپکی علماء فرمائی دے دنیا مثال صدا دے دنیا مثال دے خپل سویر پشان دے دا کدا دے زان نمخ کے گا تو پس منڈے وہی اور کدیتا دے شاکنو داو بیا پتا پس را منڈے وہی بیا با دا پتا پس رازی آنہو دمرا دا پا اللہ بانے بدگمانی آغا ندا پکار دے اللہ پا ذات بانے دا لو یا بدگمانی دا اور دویمہ عیسیٰ دادا ورنو مونگ دے اللہ نے سوال کو چی اللہ دا سمر نارینا زنانا زوانان بڑاگان رغلی یا اللہ مونگ دے دے حصے یا اللہ مستحق ہو گردوے یا اللہ پا دے بانے مونگ یا اللہ متصف کے اللہ یا اللہ دی مونگ فکر یا خیرت ہو گردوے دویم اللہ رب العالمین آغا بلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ دے چاہ فکر دے دنیاوی لکہ محکمہ عرض کر چھ بس ہر سا دے دنیا دے پارا تردی چلی عبادات و وقت نشتا منسا مونگتا وقت نہ ملاوے جمع دے اگے وقت مونگتا نہ ملاوے گی بس فکر آخرت دا دنیا دا نو بیا دے انسان تا درے سزا گانے ملاوے گی چی مونگ دے اللہ پا لوش ذات بانے دینا فراغ نبی ہم فرمائی وَمَنْ كَانَتِ الدنیا ہمہو دے چا فکر دے دنیاوی نو اللہ رب کریم درے سزا گانے ورکوی اولی نیکم لویا سزا دامی لاویگی جعل اللہ فقرہو بین عینیہم دے دا فقر محتاجی اللہ پا دے دا کے اوگر دی مانا دادا دے دا خوی دے دا سترگی با ہوگی وی اور سب دیروی خودے پا آگے بانی مڑی گی نا ذکر دے اللہ وگئی کڑے دا دے اللہ فقیر کڑے دا جعل اللہ فقرہو بین عینیہم دے سترگو پا دے مینز کے ویت اللہ فقر اللہ اکبر
او دویمه سزا ورونو دادا رب کریم نه مونږ پناه غواړو. دویمه سزا هغه دادا چې جعل الله فرق الله علیه شمله د معاملات به الله خواره معنی دا یو کار به راټول کړی نه وي، بل کار به ته چیغې وایي، بل کار به راسم کړی نه وي، بل کار به وران وي. بس په همدې کې به سبا او بېګا لګیا. ځکه الله د کارونه هغه ګډوډ کړي دي، الله پریشانه کړي دي، الله تسنس کړي دي، د لانجې او کونجې نه ختم کېږي. الله وجه څه ده؟ فرق الله علیه شمله د معاملات الله تسنس کړي دي. الله اکبر. او دریم انسان دا کوشش کوي یاره زه د جمع ته نشم نه دا دکان ته لکېنم فلانکۍ مزدوري وکړم نو بیا به دا ما به دنیا ډېره شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولم یأته من الدنیا الا ما قدر له. دنیا به ته دومره میلاویږي چې څومره تقدیر کې لیکلی شوی، زیاتي نشي راوړلی. په حرامو باندې مال نه ډېرېږي، د الله په نافرمانیو باندې مالونه نه ډېرېږي. الله اکبر. الله رب العالمین به درته دومره رزق ورکوي څومره چې هغه تقدیر کې لیکلی شوی ده. په دې منډو باندې، په دې فکرونو باندې، په دې باندې خپل مال څوک نشي ډېرولی.